دموا د په دور حیات کې دموا خلق ولرانه وی چې خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دمه دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړی ځل تشپه تیر کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباک ول ورشي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي دمه دا او 1500 ول ورشي ورته وای چې بیکاله نور څوک مپرې دا او شیخ جنید صاحب بستا کور ته راځي د مل چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو وسه خو دمه کار څه خبر راځي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپۍ ودا 1500 روپۍ او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نیست وہی دی خلق کنا کورتن نوته بیبی په دې می پوی کچ دا 1500 روپۍ دې په کومه وعده را نه واغسته وې دیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبویم چې خج وې انکار خو بنه کې وینا وې خدا کوټه تلاړ وی بیبي ز پیره صفائی ډیره خوخم ستاد جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکه جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکه جامې پی واغسته او راي واسطه چراوسته بیا ورته څوي وای بیبي زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوښ دي نو شپه وګدا دا نور خبره بکاو خو په دې مانځو درګي او دوه رکعاته منستو کا او دوه بزو کما بیا به نور خبره کوي په مانځو درولا او دې په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکارو چې دا دم کار زنا وا ما د زنا نراوست او تا ته مې ودراولا زما خودم رکارو او دینه مخ کې پس رجوع اے قلبی کار ترا خدایا د دې زروس د زنانه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه ده داستا کار پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے الله د دې زړوس د زنانه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنانه ډ تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره دی بهوش تر سبا پورې بهوش پرتاوال سبا چې را پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګا شو بزرگان دی توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق